السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ ویاست. دوستانو، نن راځو د طوا په مرکبه کې د طوا عین حرف څخه نیولې بیا تر پایه پورې ځو او لیکو یې. دوستانو، خدای دې وکړي چې په تېرو درسونو ستاسې فره پر اثر خلاص شوي وي. که مو چیرې سر په خلاص شوي زموږ چینل د سره سبسکرایب او د بیل تړی وي تر څو په راتلونکي درسونو کې تاسې هم زموږ سره اشتراک وکړئ. نو راځو د طوا او عین مرکبه ده په همدې شکل سره په همدې شکل سره دوستانو دا هم د طوا او عین مرکبه چې دا قسمت یې دلته یوه نقطه ځای کې او دغه رقم دا قسمت یې هم یوه نیمه نقطه او دا قسمت یې به دلته نیمه نقطه ځای کې دغه رقم دغه برخه یې هم 4 نقطې. اوس راځو د طوا او فا مرکبه ده. په همدې شکل سره د طوا او فا مرکبه راځي. په همدې شکل سره دلته هم باید یوه نقطه ځای کې او دغه رقم به 5 نقطې ده. د دې ځای څخه بیا تر دې ځای راځو د طوا او قاف چې غټ قاف دی د هغه مرکبه وایو. دغه مرکبه لیکو. په همدې شکل سره په همدې شکل سره دوستان چې د دې هم دا قسمت باید یوه او نیمه نقطه ولري او دا قسمت یې هم باید 3 نقطې. دغه رقم دا قسمت یې 1 نقطه. په همدې شکل سره د طوا او کاف مرکبه ده. چې په همدې شکل سره
په همدې شکل سره دوستانو چې دا قسمت یې باید دلته یوه نقطه ځای کې د کاف او دغه رقم دا قسمت یې هم 2 نقطې کله کله یوه نیمه هم راځي. راځو آخري حرف وایو چې هغه د طا او لام حرف دی. نور درس پای ته رسوو، تر راتلونکي درسونو پورې خدای په اماني درڅه اخلم. وروسته له هغه څخه به بیا موږ تاسې په اپډیټ شکل پاتېږو. طا او لام په همدې شکل سره او د لام دامنه په همدې شکل سره چې دا قسمت باید په همدې شکل سره وي دوستانو. که دا چیرې مستقیم خط موږ فرض کو، لام باید دلته یو څه سره هاخوا ته میلان ډېر وي چې په دا سر کې یوه نقطه باید ځای کړي او دغه رقم دا قسمت یې هم 2 نقطې او دغه رقم دا قسمت یې هم 2 نقطې کله یوه نیمه هم راتلی شي چې دا قسمت یې هم 2 نقطې. دوستانو خدای دې وکړي چې زموږ په درسونو ستاسې پوره سر خلاص شوی وي. زموږ چینل بیا هم د سره سبسکرایب کړئ، بیل تڼۍ ووهئ تر څو نوي درسونه په اپډیټ شکل تاسې پورې ورسیږي. نور مو وخت نه نیسم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.